د بلخ ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د خپلو بشري مرستو پر دوام دا ځل په بلخ ولایت کې له 460 کورنیو سره د سون توکو مرسته وکړه. د دغې ادارې مشر وایي چې په دغو مرستو کې له 4 تر 5 بوجیو د ډبرو سکاره شامل دي او پر هغو اړمنو کورنیو ویشل کیږي چې د کورونو د ګرمولو وس نه لري. تقریبا د درېیمه څلورمه توزیع ده د سنگ زغالو. دغه سنگ زغال ټوټل مجموعاً د دې اندازه تر 1900 زیاتې بوجي دي، نو هرې کورنۍ ته تقریبا به 4 بوجي 15 بوجي سنگ زغال ورکو او دغه مو تقریبا درېیمه دغه توزیع ده. ورته مهال د دغو مرستو یو تن ترلاسه کوونکی د دې پروسې هرکلی کوي او ویشل شوي توکي د دوی د لومړنیو اړتیاو په پوره کولو کې حیاتي ګام بولي. 15 بوجي زغال د لاسه کړ خلکو، هر مسلمان ته ورکړه. 15 ورځې ګزاره فقیر غریب حوادث غریب دي، ټول مسلمانان دلته دي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ ولایت له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست تیره اونۍ په دغه ولایت کې پر څه باندې زرو اړمنو کورنیو د لومړنیو خوراکي توکو د ویش خبر ورکړی و او ویل کیږي چې دا مرستې به د هوا په سړېدو سره نورې هم زیاتې شي.